ښاغلی انجنیر محمد ګل محبت لیکوال، دیني عالم او اماتور هنروال دی. دی په خوست کې زیږېدلی. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په کابل کې کړي دي. د ثانوي زده کړو پر مهال امریکې ته راستول شوی دی. ښاغلی محبت په امریکې کې له لومړنیو افغاني زده کوونکو څخه و. نوی نام صنف نه چې لسم صنف ته لاړم، څنګه چې اول نمره وم، اول نمره عمومي وم، نو یو پروګرام راغی دلته چې امریکا ته د شاګردان د مکتب نه استول چې امریکا ته راشي او په کورنۍ کې ژوند وکړي. د امریکایانو کورنۍ کې یو کال دپاره دلته درس هم وایي، تحصیل هم وکړي او د امریکا شیان هم زده کړي او د افغانستان ټول کلچر او شیان دوی ته ور زده کړي. محبت له خاطرو څخه معلومیږي چې دی په امریکې کې د درسي زده کړو په ترڅ کې یو ممتاز زده کوونکی و. په لنډې مودې کې امریکایي کلتور، انګلیسي ژبه او امریکایي ټولنیز مناسبات زده کړل او بیرته هیواد ته ستون شو. ممتاز شاګرد کال انتخاب شوم او جایزې راکړې او تاجګذاري را باندې وکړه او دا شیانو. د لوړو زده کړو وروسته د اوبو او برېښنا په وزارت د هلمند د کجکي په پروژې کې دنده ترسره کړې ده. همدارنګه د په امریکا کې په یو شمېر ساختماني پروژو کې د تکړه انجنیر په توګه ګټور کارونه کړي دي او د خپلو کارونو په پیل کې له باراک اوباما، بیل کلینټن، جورج بوش او رونالډ ریګن له خوا څخه ستاینلیکونه او مډالونه ترلاسه کړي دي. ښاغلی محبت د 2001 کال د سپتمبر د 9 نیټې د تروریستي برید چې زرګونو امریکایان پکې ووژل شول یو کتاب یې ولیکه چې سرلیک یې دی زما نوم محمد دی. دې کتاب د ډیرو امریکایانو په زړونو کې د اسلام او مسلمانانو په اړوند یو ستر بدلون رامنځته کړ. ما چې د امریکا کې وړکی وم، ژوند مې کړی، څنګه خپل اسلام باندې ټینګ ولاړ وم او څومره خلکو باندې د ما د اسلامي خوی او عادت تاثیر مثبت کړی و. او ضمناً دا کتاب چې اوس خلک وایي څومره د پښتنو، د افغانانو او د مسلمانانو قدر ډېر لوړیږي او د ښځو قدر هغه کې ډېر لوړ شوی دی، د مور قدر، د ښځې قدر. دې کتاب د برکت نه یو تعداد خلک مسلمانان شول. محبت یو مجرد مسلکي عکاس هم دی چې د دې ډول ډول عکسونه په مختلفو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. د خپل ژوند تیر یادونه د احمد ظاهر لخوا دته د ورکول شوي اکاردیون له نغمو سره بدرګه کوي. د دې سره چې ښاغلی محبت ګل محبت د میلیونونو افغانانو په څیر د کوډاګو جګړو له امله د خپل هیواد څخه کډوال شوی دی، خدای روحاً او ذهناً تل د افغانستان او افغانانو په غم او درد کې شریکه وو او دی. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کالیفورنیا، لوس انجلس.